بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ دوستانو. الله دې وکړي چې روغ به وي. ډېرو دوستانو په دې باره کې پوښتنه کړې وای څنګه کولی شو د عکس شا پرده بدله کړو یا بیکګراوند یې بدل کړو، یو بل ځای کې ولګو خپل عکس. نو ډېر یو ښه پروګرام ده او ډېر په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې دا عکس یو بل ځای ته یوسئ. رابسئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به دلته بیکګراوند اریزر به ولیکئ. background eraser دلته د لاندې راغی دا وکې کوم دغه بر چې کوم بیکګراوند اریزر ده دا به انسټال کړئ. ما سره خو تیار انسټال ده. دا به کوي دې سره په څنګ کې یو بل پروګرام هم اړتیا لري ورسره چې هغه د فوټو لایر په نوم باندې ده. فوټو لایر دا به اوکې کوي. د فوټو لایر دا بر چې کوم ده دا به ورسره انسټال کوي. دا هم چې انسټال که دیج نه هم خلاصولی شي او دلته هم تاسې خلاصولی شئ. په دې سکرین باندې دا ګوره دا د بیکګراوند اریزرس او دا هم چې دا فوټو لایرس. دې ته زه اوس یو بیکګراوند راخلم چې په کوم ځای کې زه یو عکس لګوم. مثال دلته کروم ته راځم. په کروم کې دلته زه یو عکس مثال راخلم. عکس راخلم ماونټین مثال. دا مې راواخیسته. دلته زه عکسونه یو بیکګراوند انتخابوم چې زه کوم رقم بیکګراوند کې کوم ځای کې زه د عکس ولګوم. مثال داسې یو بیکګراوند راواخلی. دا ما راواخیسته سیو کوم. اوس راځم دلته اریزر وکې کوم. اریزر کې دلته دا لود فوټو دا مې وکې که مثال زه دا عکس راخلم په هغه ځای کې لګوم. د دې سایز دلته تاسې کولی شئ څومره اندازه کې دا کټ کول غواړئ. دا مې مثال راواخیسته داسې دلته یې ډن کوم. ډن مې که دا راغی. دلته راغی ډیجي کې تاسې دغه کوم ریزر سایز چې د دا غټولی شئ په غټ سایز باندې هغه کوي او دې کې چې د نږدې کولی داسې لرې کولی شئ. دا د کروزر چې کوم ده دا مثال ده چې زه کټ کوم. دغه به تاسې صفا کټ کوئ. زه مثال دغسې یو مثال تاسې ته در کوم که نه. دا ویډیو د ځکه ټیم اخلي چې دا زه په صحیح طریقه باندې کټ کړم. خو تاسې ته زه هسې یو مثال ښیم چې دا دا ما که اوس دا عکس زه رانږدې کوم چې مثال په ښه طریقه باندې کټ کړم. دا زوم مې ووایي. دلته بیرته راځم دې ته دغه کروزر چې کوم ده دا وړکی کوم چې دا به ښه سم پاک کوي ترې دا بیکګراوند چې کوم ده. دا بیرته زوم کوم داسې راخلم. دلته کروزر وایم. د کروزر هم ووایي مثال داسې راغلی. دا د عکس شاوخوا ټول دا به ښه صحیح پاک کوي. بیا به زوم ووایي دا به دې خواته راواخلی. بیرته به دا مانول چې کوم ده دا مانول به اوکې کوي. د عکس بیکګراوند دا شاوخوا مکمل دا به صفا کوي. بیا به زوم ووایي دا به راواخلی. داسې مانول ته به لاړ شئ.
دا مشکل هغه که زوم به یې کوي بیرته مانول ته راسئ. بیا به زوم کوي دا به داسې د لاندې راواخلئ بیرته مانول وکړئ. اوس زوم بیرته دا ګورم دې کې دا کوم مابین دا ځایونه چې پاتې دي دا اوس غواړم چې کوم دا مانول ته راځم د دې دا سایز یې وړکی کوم. اوس دا کوم داسې دا مې راواخیسته دلته یې وکې کوم بیرته دغه کروزر چې کوم دا داسې کوم د دې د عکس د مابین دا ځای هم صفا کوم ورسره چې بیرته دلته ګوته ټینګوم دا کروزر دلته راځي. اوس دا عکس بیرته داسې کوم زوم کوم دا کوم ځای چې دا دلته اوس ګوره زه تاسو ته ښیم چې کوم دا کروزر به بیرته وړکی کوي داسې دلته به اوکې کوي بیرته به کروزر داسې دا فاصله ورکوي دا ځای هم صفا کوي ګوره بیرته به دا کروزر دلته اوس زوم به یې کوي دا په دې طریقه باندې څه اوس دا ډن به ووایي کله چې ډن ووایي دا به سیو کوي ځان سره فینش به یې کوي بیرته به راسئ اوس دلته دغه فوټو لایر ته فوټو لایر کې دلته لوډ ا بیکګراوند ایمیج چې کوم دا به اوکې کوي دا به اوکې کوي دلته زه دا بیکګراوند راخلم دا بیکګراوند مې راواخیسته دا ډن کوم کلم چې دا ډن که دا اوس دلته راځي بیکګراوند چې دلته راغی اوس به دلته ایډ فوټو کوي دا عکس زه اوس ورسره راخلم دلته دا عکس مې راواخیسته دا ډن کوم چې دا مې ډن که دا دلته مثال دغه ده دا عکس دلته یې لګوئ د دې مخ دې خواته تاووئ دغه فلیپ به ووایي مخ یې داسې تاوسه داسې تاوسه دې خواته یې لګوئ مثال مخ دا رقم باندې تاو ده او دې خواته یې راخلئ مخ یې دې خواته تاووئ دا فلیپ به ووایي داسې ګوره مخ دې خواته تاوسه په دې باندې زه بیرته مثال دې خواته راخلم دا عکس فلیپ کوم دا اوس داسې کوم دلته بره سیو بټن ویم دا سیو کوم دا سیو کېږي دا عکس سیوسه فینش ویم دلته عکس سیوسه دا اوس راځم دلته زه ګالري کې ګورم چې دا عکس ما سره په کوم طریقه باندې دغه عکس وګوره دا عکس ما راواخیسته د دې بیکګراوند مې بدل که په دې رقم باندې دا ګوره دې جي کې مې خو دا تاسې په ښه طریقه باندې صفا سوتره یې څه کوي په کراره باندې نو ډېر ښه راځي ما خو په تیزۍ سره د عکس بیکګراوند بدل که نو د دې تر څنګ د مونږ پښتو ژبې پاڼه هم لایک کړئ چې دوستان مو ګټه ترې واخلي دا و د دې طریقه نو په علام سپارم دا زموږ پښتو ژبې پاڼه ده له خپلو ملګرو سره شیر کړئ علام سپارم خدای په امان